دوبۍ ښیي چې که یو ملت هوډ ولري نو حتی د صحرا له شګو څخه هم یو زړور، پرمختللی او نړیوال ښار جوړولی شي. که څه هم دوبۍ د سوداګرۍ، سیاحت او ټکنالوژي په برخه کې ستر پرمختګ لري، خو لا هم د راتلونکي لپاره نور ستر پلانونه لري. دوبۍ یو وخت د بادیه نشینانو د ژوند، د ماهیانو د ښکار او د ملغلرو د تجارت یو کوچنی مرکز و. دا ښار د عربي نیمې جزیرې د تودې دښتې یوه برخه وه، چیرې چې خلکو د ژوند له سختو شرایطو سره مقابله کوله. د دوبۍ بنسټ د 1833 کال شاوخوا ایښودل شوی. دوبۍ د کوچنیو کلیو مجموعه وه چیرې چې خلک د سمندري ژوند، د مالونو سوداګرۍ ته متکي وو. د ملغلرو صادراتو او د کښتونو صنعت د ښار د اقتصاد عمده سرچینه وه. شیخ راشد بن سعید المکتوم چې د 1958 کال راهیسې د دوبۍ حاکم و، د ښار د پرمختګ لپاره سترې طرحې لرلې. نوموړي د بندرونو، سړکونو او بنسټیزو اسانتیاو پراختیا ته وده ورکړه. د ده تر مشرۍ لاندې دوبۍ د تجارت او پانګونې لپاره یو مرکز شو. خو د دوبۍ رښتینی اقتصادي انقلاب هغه وخت راغی کله چې په 1966 کال په شاوخوا کې په دې سیمه کې د تیلو زیرمې وموندل شوې. د نفتو صادراتو د ښار اقتصاد ته نوې ساه ورکړه. د دوبۍ واکمنان پوهېدل چې د نفتو ذخایر محدود دي، نو دوی د خپلو راتلونکو لپاره اوږدمهاله پلانونه جوړ کړل. د 1980 او 1990 لسیزو کې دوبۍ خپل اقتصاد د سوداګرۍ، سیاحت او مالی خدماتو پر لور بدل کړ. دوبۍ د سوداګرۍ یو نړیوال مرکز شو. د جبل علي بندر، د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر د دې ښار د اقتصاد پراختیا لپاره لوی ګامونه. دوبۍ یوازې د سوداګرۍ لپاره نه، بلکې د سیاحت لپاره هم یو نړیوال برانډ شو. د برج خلیفه، د مصنوعي ټاپوګانو پروژې، د نړۍ ستر مارکیټونه ټول د دې ښار د حیرانونکې ودې یوه فراد خان چنل در د ښه راغلاست وایم. د دوبۍ مالونه، هوټلونه او تفریحي پارکونه هر کال میلیونونه سیلانیان راجلبوي. خو د دوبۍ اقتصاد، کلتور او سوداګري د نړیوالو مسافرینو، کارکوونکو او پانګوالو پر بنسټ ولاړ. دلته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک راځي، تجارت کوي او د پرمختګ لپاره کار کوي. دوبۍ د ټکنالوژي او نوښت یو مهم مرکز هم ګرځېدلی. د هوښیار ښار پروژه، د مصنوعي هوش ټکنالوژي ټول د دې ښکارندویي کوي چې دوبۍ غواړي د راتلونکو ښارونو یوه بیل کوي. د دوبۍ پولیس چې د نړۍ یو له نوښتګرو امنیتي ادارو څخه شمیرل کیږي، د هوښیار نظارتي سیستم، ډرون ټکنالوژي او پرمختللو کیمرو سره د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. په سوداګرۍ کې دوبۍ نه یوازې د تیلو بلکې د نړیوالو پانګوالو، سټارټ اپ شرکتونو او لویو نړیوالو کمپنیو لپاره یو مهم مرکز ګرځېدلی. دا ښار د خپل آزاد تجارتي چاپیریال